تعریض دو صورتونه دو ناجایز صورتونه دی. هغه دا چې پټ واده سو کې چې بل سختن بنه کې، او یا دا دی چې په عقد دغه کې په عدت په زمانه کې اوسه نکاح وکړي، نو دا ناجایز دي. زموږ باجوړ کې او سړی او ښځه کونډه وله عدت یې تېر شوی نو نکاح ورسه وکړه. موږ خدای دې غر که دا څه کې خلک یې د ژوندو نه سختوي، نو که ما د مړه نه راوسته نو څه شه، دا د پښتنو دلیل دا ناجایز دي. په عدت کې به نکاح نه کوي، په عدت کې به ورسه پټه واده نه کوي چې بل سړی به نه هلي، دا ناجایز دي. او که اشاره وکړي نو خیر دی. ولا جناح علیکم، نیسو ګناه په تاسو فیما پاک عرضتم به، چې اشاره وکړئ تاسو په دې د کوژدنو د دغه ښځو نه. کونډه ده او ته ورته څه اشاره کې نو دا خیر دی. دې ته تعریض وایي او دا منع نه دي. او دا جایز دی چې دغه د اشاره په طریقه ورته خبره وکړي، نو په دې کې منع نه وي. او دا جایز دی په داسې طریقه خبره وکړي چې هغه پوه شي. او دا د هر مل خپل الفاظ دي. کونډه ده او خاوند یې مړ دی، نو ته په خاورلې پلانۍ خدای دې دړه تسلي وکړه، پلانۍ خدای دې کور آباد کړه، فرانۍ خدای دې د امن او د خوشحالۍ ځای درکړي. او یو هغه به پوه شي. پلانۍ دعا لاله کوه چې زما کور آباد شي، پلانۍ زما اراده ده چې چېرته یو ښه بیبي وغواړم، هغه به پوه شي. دا د مل خپل الفاظ دي د هر مل، نو دې ته وایي تعریض، دا خیر دی. او اکننتم یا یې پټو ساتئ پړونو کې، علم الله پوهېږي الله چې ټینګېدی خو نه شئ، انکم یقینا تاسو زر د چې یاد به کوئ دوی ته، لاکن وعدې اوسه مه کوئ سر را پټ وکوئ وایي وینا مزېداره چې هغه کومه زړه وینا ده. ولا تعظمو قصد کوئ د تړلو د نکاح تر دې چې ورسېږي لیک د هغې نیټې خپلې ته، او پوه شئ الله پوهېږي په هغه چې ستاسو په نفسونو کې دي. نو فاحذروه، ځان ویرېږئ د الله نه، پوه شئ الله بخښونکی او صابره دی. نو دا چې د کونډو سبي اصولي نه کېږي نو کور به جوړي. نو چې مجاهد جهاد له تللی هغه شهید دی او لا عدت تېر نه دی او کونډې بل په نکاح لي، نو دغه جهاد څه پیدا شوه. او د دې خلکو د جهاد قدر کم وکنه، د کونډو د کوژدنو خیال کوئ. او پنځلسمه حکم چې یو زنانه ده صرف عقد شوی دی واده نه دی شوی، نو دغه دی د هغې د نکاح د مهر څه حکم دی. او چې نه واده شوی دی نو دی د مهر څه حکم دی. لا جناح علیکم، پنځلسمه مسله، نه یې ګناه تاسو چې طلاقه کوي زنانه چې نه یې مسه کړي دوی لره، او یا نه یې مقرر کړی دوی لره فریضه مقرره. نو متعهن، یو جوړه جامې وله ورکوئ، په متاع نه په ورکولو ته وایي. لغوي معنی دا ده، خو بیا ترې نه یو جوړه جامې دي. او بیا زمونږ فقها وایي د عرب مطابق دي. امام ابو حنیفه وایي یو به کمیس، یو به زړوکی او یو به پرتوګي. خو بیا ځینې فقها زمونږ وایي چې عرب کې جوړه د دې نه زیاته وه، لکه چپلې او جرابې برقا وغیره. عرب ته به ګورې نو د عرب مطابق به یو جوړه جامې وله وکړي. په مالدار اندازه د مالدارۍ ده، نو بیا به مینا بازار کې وله ښه کپړه والي. وعلى المقتر، په غریب باندې قدر او اندازه د غریبۍ ده، ساده کپړه به وله والي. خاوند حال ته به ګوري. متاعن نه په وله ورکوي، متعهن متاعن بالمعروف، په ښې طریقه، حقا دا لایق دی علی المحسنین، په نیکو کارو باندې. عقد شوی دی مهر نه دی مقرر شوی او بیرته ښځه پرېښوده، نو دا متاع ورکول واجب دي او بس په دې بس نور څه نه وي. او ان طلقتموهن، که طلاق یې کړې مخکې د مسه کولو د دوی نه، حال دا مقرر کړی مو دوی لره فریضه مقررتیا، نو نمایي هغه دي چې تاسو مقرر کړي. عقد وشو، 4 تولې زیورات مقرر شو. به طور مثال سړی بیرته ښځه پرېښوده واده یې ونه کړ، نو 2 تولې په ده لازمي دي، دا به ورلیږي، دا په دې قبیلتو کې په ده راغلې.
او کنه کور ته راوستې وې نو بیا به 4 تولې مکملې وي نیم به ورکوي الا یعفونا او که ښځې عفو وکړي چې زما خو ستا سر په کار زه به 2 زیوراتو څه وکړم 2 تولو مافې ځه او یعفو الذي یعفو وکړي هغه سړی بیده عقدة النکاح چې په لاس د هغه کې قبضه د نکاح ده د سړي عفه څه ده د سړي عفه دا ده چې 4 واړه تولې ورولېږي دا معافي ده دا معافي نه ده چې نه در کوم دا خو ظلم دی د ښځې عفه دا ده چې د نه غواړم او د سړي دا ده چې رسې خو دې نیم خو دا ټول واده ته خفه شوی زه به ځان له بل واده کوم یا بیا نه کوم قرآن بیا داسې یو خاوند دې ونه وی اوږد لفظي وی الذي بیده عقدة النکاح هغه کس چې په قبضه د هغه کې غوټه د نکاح ده عمرو بن شعیبه نبی عن جده حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام ولی عقدة النکاح الزوج د عقد نکاح مالک دا خاوند دی ښځه نه ده دا یو خاص په زمانه کې عائلي قوانین چاپ شوي نو په عائلي قوانینو کې دا ده چې جنۍ بالغه نه نکاح ونه کوي دارن نکاح کې کله طلاق ښځه ورکولی شي دا عائلي قوانینو ډېر او دا هغه صادر کړي اول ورځ مردان کې را روانو یو ځل مې دې افسره کوم ولیده چې په کم سني میں شادی غیر قانونی اور ناانصافی ہے دا دفعه د شریعت نه خلاف دی لیکلي دا اشیاء وی په 6 کالو کې کوژدن شوی وه او په 9 کالو کې واده شوی نو دا غیر شرعي شو غیر قانوني شو د دواړو جهانو سردار که دا ناجایز وی نو دا یې ولې کول د 9 کالو عمر کې واده شوی دا اشیاء وی او د دواړو جهانو سردار کړی نو معاذ الله هغه ظالمو یا ابوبکر صدیق چې د پیغمبرانو نه بعد اهم هستی د هغه ولې لور ورکوله چې دا غیر قانوني او ناانصافي ده بس اړم دي نو بیا مفتي صاحب یو خط ولیکه صدر ایوب صاحب ته چې بس جناب صدر پاکستان او ډېر ښکلي او بیا اخیر کې ویل چې دا قانونونه تا نافظ کړي دي نو دا بیرته واله او کنی نو زه به ستا په رد کې کتاب ولیکم اوس د مفتي صاحب کتاب د عام میلاویږي عائلي قوانین دا یې نوم دی دا کتاب چې دا قانون دی د دې ځای نه خلاف دی دا دی نو دلته وایي قبضه د نکاح به د چای د سړي د ښځې نه ده یوه زنانه وه د وټونو ته ولاړه اوس هم سودا اوسه شته هغې پخوا ویلو چې که زمونږ بر سر اقتدار رالو نو بیا به زمونږ په قانون کې ښځه خاوند له طلاق ورکوي څه شهنازه نومې ده که څه ده څه وزیر هم پاتې شوې ده دا د هغې یو مضمون ما ډېر پخوا اخبار کې کتلی خو خدای دې خیر کړي دا قانون د باندې نافظ نه کړي نا قرآن وی الذی بیده عقدة النکاح وان تعفو فکول ستاسو نزدې دي تقوا ته او مې روی مهرباني په میس خپل کې ظاهره خدا ده چې ښځه او خاوند دې مهرباني نه یری خو شیخ القرآن نور الله مرقده ویل چې دا جمله د دې ټولو احکامو سره لګېدلې ده متعلق بالجمیع نو مهرباني مه یېروئ که ښځه خاوند جدا شي که نور حالات راشي نو تعلقات مه یېروئ ځکه په دې به کور جوړېږي نبی علیه السلام خدیجة الکبرا وفات شوې وه خو پس د مرګه نه بیا هغه یادوله عایشه به وایي کله به پې ما لقار راله چې تا بله ښځه په دنیا کې لیدلې نه ده دا یو خدیجه وه وایي پیغمبر به چې چیلۍ حلاله کړه د هغې د خپلوانو که بیا غوښه لیکله نو کور په دې جوړېږي اسلام څونه احکام موږ ته کوي ولا تنسوا الفضل بینکم یقینا الله ستاسو په عملونو دی بنا 14 حکم د کور جوړښت په اعمالو راځي چې د 15 وخته لمونځ به تم باندې او کور والا به پابندي او دا نه چې په نکاح په طلاقونو کې لاړې لمونځ د نه پاتې شو دا ځینې پښتانه وایي طالب د بېلماستیا په ارمان مړ شو لکه چربانګې کله استاذ پاڅوي اذان به کور ته لاړ شه به چې خوب وکړمه نه لمونځ به نه قضا کې که په حضر کې او که په سفر کې حافظو ساتنه وکړئ علی الصلوات په ټولو لمونځونو والصلات الوسطی خاص کر په منظمي دې نه کوم لمونځ مراد دی 15 اقواله د محدثینو دي په دې کې خو مشهور قول دا دی چې د دې نه د مازدیګر لمونځ مراد دی او ابن کثیر
د 22 صحابه او تابعین په حواله دا ذکر کړي چې د دې نه د مازیګر منځ مراد دی لکه نمونه دا دي عمر علي ابن مسعود ابي ايوب عبد الله ابن عمر سمره ابن جندب ابو هريره ابو سعيد حفصه ام حبيبه ام سلمى ابن عمر ابن عباس عائشه عبید ابراهیم نحی رزین زیر ابن حبیش سعید ابن جبیر ابن سیرین حسن قتاده زحاک کلبی مقاتل عبید ابن مریم او احمد ابن حنبل شافعی امام ابو حنیفه ابو یوسف محمد ابن حبیب مالکی زنی صحابه دی زنی صحابیات دی او زنی تابعین او امامان دی 22 عبدالمؤمن او علیم تیر شه عبدالمؤمن دیمیاتی هغه په دې باندې کتاب لیکلی دی مستقل په دې باندې او نوم یې دی کشف الغطا فی تبیین صلاة الوسطی او د مازدیګر مونځ داسې خو دا لمونځ نه 2 مونځه مخکې دي او 2 وروسته دي خو د مازدیګر کې یو خاصه نکته ده مخکې ته د سهار او د ماسپښین یا د ورځې دي او کوم چې ورسې را روان دي هغه د شپې دي ماښام او ماخوستن نو دا د ورشان نکته ده او بل نبی علیہ السلام بخاری کې راځي چې خیره کړي وي چې الله دې د کفارو کورونه او قبرونه د اور نه ډکي شغلون عن الصلاه الوسطى صلاه العصر نو دغه حدیث هم دې تایید کوي او زمونږ د شیخ رحمت الله علیه رشاد دیته چې د دې نه هر مزمرات دی هغه هم کېدی شي ساتنه وکړي په ټولو منځونو باندې خاص کر په منځوي ودرېږئ الله ته عاجزي کوونکي فإن خفتم کیرېدلی د دشمن نه فرجالا پیدل منځ کوي او رکبانا یا په سورلۍ د سورلۍ د پاسه منځ کېږي او پیدل چې روانې نو دا زموږ مذهب حنفي کې نه کېږي دلته د پیدل نه معنا په ځمکه ودرېږه او منځ وکړه دیو جن اشرف علي تانوي رحمه الله وایي چلنے سے نماز نہیں ہوتی پتلو کې منځ نه کېږي بیا بیا قضا راوړې دغه نو دشمن پاره کړی وي او کنه یره نو دشمن پر کړه نه نو پزما کې وکه خو مزما قضا کوا کړهدلې د دشمن نه پیدل پزما کومزو کوي یاد سرلې د پاسه کله چې پامن کې شوي نو یادوي الله لرا څنګه چې خودنه کړي تاسو ته ما دا غلم تکونو تعلمون چې تاسو پینې پوي دی ول سم مسله وصیت للازواج چې کله ملکېږي نو یو که زما دا بیبي د کاله پورې د کور نه نوځي نو زما ورونو شړی ما دا وصیت للازواج دی نو دا په کور جوړ شو نو که ته جهاد له لاړې او شهید شوې نو بیبي خو به دې خفی کنه او خامخا وفاداره به مي چې هغه شهید شو او نه مې وله لاش ولیده او نه مې وله دیدن وکړ قبر یې په بل ملک شو نو دا به ضرور خفی نو لیورونو له پکار دي چې کاله پورې دا ورندار د کوره نه وباسي عام مفسرین دا وایي چې دا آیات منسوخ دی او ما تاسو ته ویلي زه به نشاندهي کوم چې ځینې آیاتونه داسې چې دا منسوخ دی وایي دا په اول وخت کې دا حکم بیا منسوخ شوی دی لکه دا خبره چا کړې ده دا مفسرینو کړې مدارک معارف ابن کثیر تفسیر القرطبی تفسیر کبیر او روح المانی دې ټولو دا کړي چې دا په ابتدا کې وصیت للازواجو ناسخ هغه مخکې آیات ته چې 4 میاشتې او 10 ورځې به تېروي ځکه دا ضروري نه ده چې ناسخ مخکې وروسته دې ذکر شي ولې ترتیب نزولي او مصحفي کې بیا فرق وي نو دغه ولا ناسخ دی 4 میاشتې او 10 ورځې فرضي حکم دی وما تاسو ته عرض کړو چې خیر کده آیات داسې او ترجمه وشي او یو ښکلې توجیه پکې راوځي نو بیا به نسخ ته ضرورت نه نو موږ زموږ شیوخ وایي چې دا استحبابي حکم دی نو فرضي حکم څونه شو 4 میاشتې او 10 ورځې او د کاله پورې نه شړل دا استحبابي شو نو د کاله پورې څه شلو 2 میاشتې او 20 ورځې نو دا 2 میاشتې او 20 ورځې دا استحبابي پرېږده وه او 4 میاشتې او 10 ورځې نو کال ښه کنو نو والذین کسان چې وفات شي ستاسو نه پرېږدي بیبیانې وصیتا دا مفعول مطلق دی د فعل مقدره وصیت یې وکړي د بیبیانو دپاره د نفع ورکولو د کاله پورې نه به ایستل د دي فإن خرجنا
که څلور میاشتې او 10 ورځې پوره کړې او په خپله تبه ووتې وعدې کو فإن خرجنا وتې نو نه څه ګناه په تاسو په هغه چې ویې که په باره د ځانونو کې من معروف د ښې طریقې دې نه معلومه شوه چې په عبارت د ښځو نکاح منعقد کېږي الله زورور او د حکمت والا اتلسم حکم وللمطلقات چې زنانه طلاق شي نو یو جوړه جامې وله ورکوي او مخکې خو تیر شو نو هغې له جوړه جامې ورکول واجب و